الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن د میزان پنځلسمه او د 1999 کال د شنبه ورځ چې د قرآن پوهنې درس چې د دویم درس شروع کیږي او دا درس چې دی د معجزات انواع او ډولونه. راځو د معجزو انواع او ډولونه چې الله تبارک وتعالى په دې باندې خپل اوریدونکو سوچ وکړي چې معجزات څه معنی، د پخواني پیغمبرانو معجزې په څه ډول وي او د رسول صلی الله علیه وسلم معجزه په څه ډول باندې ده. په عام شکل معجزه د دوه جهاتو له امله ویشل کیږي، یو د نوعیت په لحاظ باندې او بل چې د ادراک په لحاظ باندې. اول د نوعیت په لحاظ د معجزو ډولونه دلته په درې ډوله دي. یو هغه معجزه چې د کړنې په شکل کې راښکاره کیږي، دریم هغه معجزه چې د وینا په شکل کې ښکاره کیږي، بل هغه معجزه چې په خپل حال پاتې شوي تر څه وخته پورې سره د هغې چې اسباب د هغې د مخالفت تقاضا او غوښتنه کوي. ښه راځو مثال دی خبر ته اوس. اول راځو د بل د ادراک په له امله د معجزو غوښتنه هغه به وروسته راځي، خو بیا به وروسته ووایو ښه چې هغه په دوه ډوله دي، یو چې د حسي معجزات دي او بل چې د عقلي معجزات دي. راځو د اول ډول ته چې معجزه د فعل په شکل کې. معجزه د فعل په شکل کې څه معنی؟ د پیغمبر نه به داسې کړنه صادریږي چې خلکو یې په سترګو ګوري او هغه به د پیغمبر معجزه او د وخت خلک به د هغې نه عاجز وي. دې مثالونه د هغې دپاره شته، لکه د موسی علیه السلام معجزې چې مخکې چې تیر شو چې امسا به یې وغورځوله هغې نه به چې د مار جوړ شو، ته خلک ته به چې لاس نږدې کړ هغې نه به د سپوږمۍ په شان به چې دی ځلېده. یا لکه عیسی علیه السلام معجزې، مړي به ژوندي کول، ړانده به بنا کول، د برس مریض ته به شفا ورکوله. همدارنګه د رسول صلی الله علیه وسلم هم ځینې حسي معجزې ثابتې شوي دي چې هغه په طعام کې به یې لاس کې خو دغه به ډېرېده او کله کله به چې د اوبو نشتوالی و نو بیا به د ګوتو نه چې دی په شګلوخ کې به ګوتې کېښودې د هغې نه به چې دی اوبه جاري کېدې. بل دا چې معجزه په خپل شکل پاتې کېدل تر یو وخته پورې سره د هغې چې اسباب د تغییر تقاضا کوي. پلور تقاضا چې سوځول وکړي، خو ابراهیم علیه السلام یې ونسو. نو دا څه شی دی؟ دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه چې اور ته یې څوک واچوه او دا چې دی ونه سوځول شي. د وینا په شکل کې معجزه چې د وینا باندې معلومیږي او په بل څه نه معلومیږي، او د رسول صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې قرآن کریم دی او خلک چې دی اوري. بل د ادراک په لحاظ معجزې چې موږ څه خل معجزه پیژنو، کله دا معجزې موږ په حس پیژنو او کله په عقل باندې پیژنو. حسي معجزات دا چې راځي او خلک د هغې نه توانه کېږي او ځینې خلک یې د پیغمبر په حقیقت اعتراف کوي او ایمان راوړي. لکه چې مخکې ته د موسی علیه السلام معجزه چې په امسا یا لکه د لاس سپینوالی، یا لکه د عیسی علیه السلام معجزه لکه د مړو راژوندي کول، یا د نابیناو خلکو یا څه. اما عقلي معجزه د دې دپاره ده چې خلک د عقل په کار واچي او هغې ته متوجه شي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم قرآن دی، دا چې فصیح او بلیغ خلک عقل په کار واچي او پوه شي چې والا دا خو د انسان توان نه بهر دی، باید په دې باندې مونږ ایمان راوړو. راځو دې خبرې ته چې مونږ دوه ډوله معجزې ذکر کړي او یادونه ورنه وشوه چې یو چې دی د پخواني پیغمبرانو معجزې، یو بل موږ د رسول صلی الله علیه وسلم معجزې ترمنځ فرق موجود دی او که نه دی موجود. کله چې موږ ولیده د پیغمبرانو پخواني پیغمبرانو معجزې ټولې حسي وي
او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصلي معجزه چې قرآن دی هغه چې د عقلي ده او د عقل د لارې نه چې دی دا پیژندل کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې باره کې حدیث مهرباني کې داسې وایي چې ما من الانبیاء نبی د پیغمبرانو نه داسې پیغمبر نشته الا اعطي ما مثله آمن علیه البشر، مګر داسې پیغمبر هر یو دا چې دی د هغه ته څه ورکول شوي دي چې د هغه انسانانو په هغې باندې ایمان راوړي. وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاه الله الیه، کوم چې ما ته راکړی شوي هغه وحی دی چې الله ما ته را وحی کړي. فارجو ان اکون اکثرهم تابعا، نو دا امید لرم چې د قیامت په ورځ به زه زما پیروان به د ټولو خلکو نه چې دی زیات وي. راځو دې موضوع ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم معجزه عقلي او د نور پیغمبرانو حسي دا څه علت دی؟ حالت دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د نور پیغمبرانو معجزې هر پیغمبر د خپل قوم د پاره راته او نور خلک د هغه په منلو باندې مکلف او مجبور نه و. د پیغمبر د مرګ سره معجزې د منځ تللې. د رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې معجزه ورکول چې عقلي چې د قیامت پورې به دوام ولري، نو لهذا د عقلي د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه په مرګ سره دا د منځ نه ځي، بلکې قرآن به تر قیامت پورې موجود او همداسې به وي. نو راځو دې موضوع ته چې د مخکې چې معجزو مثال نه ویلي او بل چې دی بیا یې ذکر کوم نه او راوړو ته چې د حاجت نشته. موضوع دا چې درس په خلاصه کې او دې پایلو ته رسیږو چې معجزه څه ته وایي. معجزه د الله د خوا نه پیغمبر داسې څه ورکول چې خلکو د هغې نه عاجز شي او لحاظ پیغمبر منلو ته چې دی تیار شي. دا د پیغمبر د اثبات دپاره او د پیغمبر د منلو دپاره. ټولو پیغمبرانو ته معجزې ورکولی شوې وي، خو زموږ د پیغمبر معجزه عقلي اصلي معجزه او د نورو چې دی حسي وي، ځکه د هغوی پیغمبري موقت ډول باندې وه او زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی پیغمبري و د ابد دپاره یو خلک په دې باندې مکلف دي. او قرآن داسې معجزه ده چې بس ټول خلک په منلو باندې مکلف دي او باید په دې ایمان راوړي، او که څوک په دې کې سوچ کې حتما انشاءالله په دې باندې ایمان راوړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.